د پاکستان یوه بله جرګه له ټي ټي پي سره د خبرو لپاره کابل ته تللې ده. د جیو نیوز تلویزیون او ډیوې راډیو د راپورونو له مخې د 12 کسیزه جرګه کې د قبایلي ضلعو مشران او حکومتي چارواکي شامل دي. دوی غواړي د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره خبرو ته دوام او سرعت ورکړي. دا جرګه داسې وخت افغانستان ته تللې چې د جمعې په ورځ د پاکستاني عالمانو یو پلاوی له طالب چارواکو او پاکستاني طالبانو سره تر خبرو وروسته پاکستان ته ستون شوی. یکشنبه کابل ته د تللې جرګې په چوکاټ کې د باجوړ نه د پاکستاني طالبانو د مهم قوماندان فقیر محمد ورور، پخوانی والي شوکت الله، د مومندو نه سناتور هلال رحمان، د شمالي وزیرستان څخه د جمعیت علماء اسلام پخوانی سناتور صالح شاه او د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار محمد علي سیف ترڅنګ 12 تنان شامل دي. دا جرګې په دې هڅه کې دي چې پاکستاني طالبانو د پاکستان حکومت سره پخلا کړي او دایمي اوربند ته یې سره ورسوي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ په دې اړوند خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.